السلام علیکم ګرانو دوستانو، ښه راغلاست. د نن ورځې برنامې ته جاوید احمد فضلي ستاسې چوپړ ته حاضر شوی یم. د نن ورځې درس مو د اووم ټولګۍ اووم یونټ دوم او دریم لسن په بر کې نیسي. خدای دې وکړي چې تاسې ټوله روغ رمټ جوړ یاست او د نن ورځې برنامې ته آماده ناست یاست تر څو د نن ورځې برنامې څخه یو څه زده کړو. موږ تاسو البته ځینې پریپوزیشنونه مو ووایه مخکې درسونو کې. نن به د خیره سره پر دې پریپوزیشنونو باندې ځینې نور اضافه کړو او د هغه ترڅنګ به د خیره سره البته هغه پخواني پریپوزیشنونه هم تمرین کړو. مخکې درس کې موږ تاسو البته د ویر په استعمالولو سره سوالونه جوړ کړل او موږ په دې پوه شولو چې کله چې موږ غواړو ویر ته جواب ورکړو، ځکه چې د موقعیت پوښتنه کیږي، که داسې یوې پوښتنې ته موږ جواب ورکړو چې هغه په ویر سره پوښتل شوی، نو موږ پریپوزیشن ته ضرورت لرو او هغه پریپوزیشن هم د پلیس پریپوزیشن ته. یعنی هدف د چی څخه دی؟ هدف د دې څخه دی چې پریپوزیشنونه هم ډولونه لري چې یو البته د شکلونو د لحاظه د پریپوزیشنونو ډولونه دي چې پریپوزیشن تاسې په خپله پېژنئ، مخکې درته ویل شوی هغه کلمه یا هغه کلمې دي چې د اسم او ضمیر رابطه د جملې د بلې برخې سره ښیي. یو چې دی د شکل د لحاظه د پریپوزیشن ډولونه دي چې هغه مثال سنګل دی، ډبل دی، مثال کمپاوند پریپوزیشن دی، دا یو ډول پریپوزیشن دی. او بل پریپوزیشن د وظایفو دغه څخه دی، له رویه څخه دی چې هغه به بیا وروسته لږ څه بحث پر وکړو. خو مخکې د دې راسئ اوه شپېتمې صفحې ته ریډینګ برخه به زه درته ووایم، یو وارې به یې ترجمه کړم، هغه وروسته به بیا د خیره سره ولاړ شو خپل ګرامر برخه ته. تاسې وګورئ اوه شپېتمه صفحه ریډینګ وایي read the following paragraph and then answer the questions. په دې ځای کې یو فعالیت به زه اجرا کوم چې درته وایم یې ترجمه کوم، لاندې سوالونه به بیا تاسې جوابوئ چې دا به هم د خیر سره ستاسې کارخانګي وي. وایي my father is a teacher، زما پلار یو استاد معلم دی، یو ښوونکی دی. he bought us this house last year، د موږ ته دا کور رانیول تیر کال. it has 5 bedrooms، 5 د خوب اتاقونه لري، 2 kitchens، 2 اشپزخانې لري، and 2 bathrooms، او 2 دانې تشنابونه لري. I love my father's room، زما د خپل د پلار خونه خوښیږي. ولې؟ because there's a shelf of books، a computer and a television، ځکه چې دا درې شیان هلته شته، د کتابونو تاخچه شته یا المارۍ شته، کمپیوټر او همدارنګه تلویزیون هم لري. we spent our free time there in reading، موږ هلته خپل اضافي وخت څه کوو؟ په مطالعه کې تیروو. یعنی که څه هم تلویزیون او کمپیوټر شته، خو موږ کوښښ کوو چې هلته څه وکړو؟ مطالعه وکړو. working on computer and watching television، او بعضې اوقات بیا څه کوو؟ کمپیوټر څخه کار اخلو او همدارنګه تلویزیون ګورو. but my small brother and sister are not allowed to go there، خو زما کوچنۍ خور یا کشر خور او همدارنګه کشر ورور اجازه نه لري. allow اجازه ورکول، allowed مجوز نه دی، اجازه نه لري چې هلته ولاړ شي. because they may damage the computer or TV، ځکه چې کیدای شي دوی کمپیوټر خراب کړي او یا ټي وي خراب کړي او یا زیانمن یې کړي. they can play in the yard، دوی کولی شي په حویلۍ کې ساتیر کې. we are all happy and keep our house clean، موږ ټوله خوشحاله یو خپل کور پاک ساتو. سوالو ته غوږ ونیسئ. what did the father buy last year، پلار تیر کال چیش رانیولی. whose room is beautiful، د چا اتاق ښایسته دی. where can the small boys go، دا کوچني هلکان چیرې نسي تللی. او what do you do at home، تاسې په کور کې څه کوئ؟ صفحه راواړوئ، راسئ د خیر سره کنورسیشن برخې ته. کنورسیشن برخه به هم زه فقط درته ووایم، د هغه وروسته به بیا د خیر سره ولاړ سو خپل ګرامر برخې ته. ښه، کنورسیشن برخه، ځکه چې د محاورې برخه ده، زه به یې درته ووایم تر څو تاسې وکولی شئ په سمه توګه سره یې ووایاست او وکولی شئ خپل روزمره ژوندانه کې د دغې محاورو څخه او د دغې محاورو د جملو څخه کار واخلئ. listen and practice، listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. ښه په دقت سره غوږ ونیسئ. mother او ابراهیم یو بل سره کنورسیشن لري. ابراهیم it is getting late for school،
I know, Mom, but I can't find my socks. They are on the rope. And where are my shoes? I can't find them either. They're in the corridor behind the door. You should get your things ready the night before. Sorry, Mom. I'll do it by then. راځئ بی ته په بی کې ځینې پوښتنې دي چې دا به تاسې بی او سی کې پوښتنې دي چې تاسې به جواب کوئ. اول why Ibrahim was nervous. ابراهیم ولې عصبي و، عصباني و، ولې دستو پاچه و، ورخطا و، څه خبره وه. او is it important to be ready for school or work on time and why. آیا ستاسې په نظر دا مهمه ده چې خپل دندې ته او یا د مکتب تلو ته باید سړی آماده وي؟ که فکر کوئ چې و مهمه ده ولې، او که فکر کوئ چې یا مهمه نه ده هم ولې. ښه، مخکې د دې چې البته ګرامر برخې ته ورسو، را به سو د ګرامر د پرپوزیشن په اړه به زه خبرې درته وکړم، لکه څنګه چې مخکې ما تاسې ته البته وویل. ښه، په ګرامر کې به موږ تاسو نن پرپوزیشن وایو. پرپوزیشن دلته البته موږ ځینې پرپوزیشنونه مخکې درس کې ویلی، مثال په توګه near مو ووایه، همدارنګه موږ تاسو next to وایه، behind مو وایه، in front of وایه. نن به ځینې نور پرپوزیشنونه وایي چې هغه دي in on او under. in on under د کومو پرپوزیشنونو څه معنا لري یا کوم پرپوزیشنونه دي؟ in on under په خپله کیدلی سي د پرپوزیشن of place په جمله کې راسي. مخکې ما درته ویله چې پرپوزیشن که د دندو او وظایفو د رویې څخه موږ راواخلو، هم ځینې دندې لري چې پرپوزیشن for time دی، پرپوزیشن for place دی، همدارنګه پرپوزیشن of agent دی، پرپوزیشن of instrument دی. خو موږ تاسو به place وایو چې پرپوزیشن of place څه شی دی؟ پرپوزیشن of place لکه څنګه چې د نومه څخه یې معلوم دی، هغه پرپوزیشن ته ویل کیږي چې د موقعیت یا د ځای د ښودلو لپاره استعمالیږي. فرض یې که موږ وغواړو چې د یو شي موقعیت وښیو، هغه د پرپوزیشن of place څخه موږ په خپله جمله کې کار اخلو. د مثال په توګه یا د یو شي ځای، مثال یو څوک وایي I am at the office. I am at the office. زه په دفتر کې یم. I am at the office. په دې ځای کې at زموږ څه پرپوزیشن دی او د چیش د ښودلو دپاره، د موقعیت یا د ځای د ښودلو دپاره استعمالیږي. وایي preposition in, on, under, in front of. in, on, under, in front of چې یو دوه تکراري هم دی. اول به موږ تاسو in وایو چې in څه شی دی. د مثال په توګه که زه دغه کتاب راواخم او دا مارکر په کتاب کې دننه کښېږدم، دې ته وایي in. زه وایم the marker is in the book. مارکر په کتاب کې دی. صحیح سوه؟ دا in. خو که دا کتاب داسې پروت وي او یا داسې تړلی وي البته، او زه راواخم دا مارکر پر کتاب باندې کښېږدم، نو بیا وایم the marker is on the book. مارکر د کتاب پر سر دی. او یا وایم the book is on the table. کتاب د میز پر سر دی. او under چې شي دی؟ under لاندې. فرض یې کوي که دغه زموږ ستاسو کتاب وي او دغه ورقې دي، زه وایم چې دا ورقې د کتاب لاندې دي، نو وایم the papers are under the book. The papers are under the book. یعنی ورقې د کتاب لاندې. او یا the marker is under the book. مارکر د کتاب لاندې دی. او همدارنګه in front of چې مخکې هم موږ تاسو ویلی دی چې in front of یو شي و مخ ته. فرض یې کوي که زه ووایم چې دغه کتاب دی او زه ووایم چې دا مارکر د کتاب و مخ ته دی، نو وایم the marker is in front of the book. The marker is in front of the book. ښه، راځئ د خیره سره اوس چې کتاب ته وګورو چې په کتاب کې څه شی نوشته دی. preposition in, on, under, in front of. A. Look at the pictures and complete the sentences with the correct preposition. اوس تاسې انځورونو ته وګورئ او د انځورونو عکسونو د رویې څخه به تاسې چیش کوئ؟ دغه جملې تکمیله کوئ. یعنی فرض یې کوئ کیلي دي، د مثال په توګه کیلي دي په غاب کې دی، نو تاسې څنګه وایاست چې کیله په غاب کې ده؟
آیا in استعمالوي، at استعمالوي، off استعمالوي، under استعمالوي که on استعمالوي. وګورئ مثال the picture is the wall. The picture is the wall یعنی څه شي؟ انځور دی. چیرې دی؟ on the wall پر دیواله باندې دی. یو مثال ما درکړل داسې درته لیکلی the picture is the picture is البته دلته یې خانه خالی ښه the picture is فرض یې کوئ تاسې داسې فکر وکئ چې دا یو انځور دی یو عکس دی نو دا که پر دیواله باندې داسې مشته وي نو موږ وایو پر دیواله باندې دی نو the picture is on استعمالو که in استعمالو پر دپاره ما ویله on لرو نو وایو the picture is on the board the picture is on the wall نو دلته چې موږ wall لرو نو بیا فقط دا هم صحیح ده د جملې دا برخه هم صحیح ده فقط دلته موږ یو پریپوزیشن راچو چې هغه پریپوزیشن مو دی on همدارنګه دوهم ته وګورئ وایي the oven is the picture the lamp is the table the flowers are the vase the chair is the table نو تاسې به څه شي کوئ دغه انځور ته به ګورئ دغه کوچنی انځور ته به ګورئ د دغې انځور د رویې څخه به تاسې موقعیت تعینوئ چې کم شی پر کم ځای باندې یا کم شی د کم شي پر کم موقعیت یا کمه خوا باندې موقعیت لري او یا پروت دی. راځئ بي سیکشن ته check true or false دلته به تاسې چیش کوئ فقط که جمله صحیح وي تاسې ټیک مارک کوئ یا سواد صحیح علامه کوئ د هغه مخ ته که جمله غلطه وي نو تاسې چلیپا کوئ او یا کراس چې ورته وایي وګورئ the picture is in the wall په دې کې څه مشکل دی the picture is in the wall the picture is in the wall the picture is in the wall یعنی انځور په دیواله کې دی نو انځور دا خو په چې د یو شي دننه یو شی موقعیت ولري نو آیا دغه انځور په دیواله کې ننوتلی دی نه دی ننوتلی نو د دې دپاره غلطي په کوم ځای کې ده په ان کې ده نو د دغسې جملې و مخ ته به تاسې چیش کوئ چلیپا یا کراس دا نور به زه درته ووایم تاسې فقط true or false صحیح کوئ the oven is under the picture the chair is near the table the vase is under the table the lamp is next to the picture ښه اوس به د خیره سره راسو ځینې لغاتونه دي چې په د ریډینګ په برخه کې وه هغه به زه تاسې ته ترجمه کړم در څو ریډینګ کله چې مو ریډینګ وایه نو درته اسانه سي او یا که مو نه یې دغه کړی اوس چې زه درته وایم تاسې کولی سئ خپل کتابچو ته یې نقل کړئ ښه توجه وکړئ د خیره سره البته د پریپوزیشنونو په اړه ما خبرې درته وکړې in on او under په اړه اوس راځو اول ساکس جرابې ولې اس ورکړ سوی ځکه چې جمع ده جرابه نه ویل کېږي جرابې جمع ده لیټ ناوخته shoes چې په خپله شو SHOE یوه دانه او shoes بوټونه یا هغه شیان چې په پښو اغوستل کیږي نو دا هم جمع ده ځکه چې بوټ یو نه وي بوټونه یې همیشه او روپ وایي تناو ته یا رسۍ ته هغه هر رقم رسۍ دپاره استعمالیږي البته خو دلته په درس کې یعنی د هغه تناو چې موږ تس کالي و دا شیان پوریږي either چې البته امریکن انګلیش کې دوی either ورته وایي برټش انګلیسي کې either ورته وایي either هم موږ وایو I don't know either زه هم نه پوهېږم په دې ځای کې دا د هم معنا ورکوي corridor وایي دالان یا دهلیز ته یا رارو ته nervous عصبي چې مخکې مې درته ووایه او یا دست و پاچه وارخطا او important مهم ښه دا اوس موږ ستاسو لغاتونه د نن ورځې درس مو د البته موږ تاسو بیا پریپوزیشنونه وایه البته
preposition of څه شي preposition of place مو وایي یا preposition for place هغه prepositionونه وه چې موږ تس د موقعیت د ښودلو دپاره د هغو څخه کار اخیستل البته د اسم چې هغه in on under او in front of وه چې البته نور هم سته خو دلته دغه 5 ذکر سوي وه او ستاسې کارخانګي به د خیره سره د ریډینګ د برخې 4 سوالونه یا پوښتنې دي هغه به جوابوي او همدارنګه د ګرامر د برخې A او B سیکشن دواړه به تاسې د خیره سره په اوله کې به خانه ډکوئ یا په دومه کې true او false جملې به صحیح کوئ راتلونکی درس به مو د خیره سره رایټینګ او د short e sound phonics به وي ښه دا اوس موږ څه د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې تاسې د نن ورځې درس څخه یو څه زده کړی وي در بیا چې زه جاوید احمد فضلي ستاسې خدمت ته حاضرېږم تاسې په پاک رب سپارم شپه او ورځ مو نیکمرغه